قربان د زاده زلفو جانان د ستا د زلفو دا څومره لیوني دي په ارمان زما د زلفو قربان زما د زلفو وای یاره نیمبو په ایمان چې خوارې مې خو غاښونه مې کمزوري شوي دي د کومې ورځې نه چې بلبله مړه ده که نه دا کور داسې خوشې خوشې دی های هېڅ خوشحالي مې ونه لیده هېڅ خوشحالي مې ونه لیده خوشحالي به څه شوي دي لکه د ما زموږ په جایداد باندې پروت وي او بیخي چې کوم دی خوځې نه بچې خفه کېږم دا ټول جایداد زما خپل دی کوم ستا خپل دی دا چې پکې ناست دی دا خورې سکېچي کېنه پلاره دا زما د نیکه و تا ته پاتې شو لیکنې لکه مار په یوازې پروت میم زرما ټوله زما قصه ده جوړه کړې ده خفه کېږم ستا نیکه مال یو کاسیره مې نه راکړې دا څه چې دي دا ما په دې خپلو مټو ګټلي دي تا څه کار کوو څه مې کوم ټول عمر ما باجه غوله ښه دوکره م والي دي کسبګري م کړې ده نور هم څه کړي دي ها لکه تا په باجه کې دا دونه مال حال پیدا کړي الحمدلله موږ فنکاران یو څوک چې سپک ګوري الله به سپکوي نه داسې فنکار خو لا ما نه دي چې هغه په باجه کې چې کوم دونه مال حال پیدا کړي دا زما د نیکه مال و او په باجو باندې تا اریزولې وه کله به د لاهور نه باجه راوړه کله به د پېښور نه باجه راوړه کله به یې د کوم مسلمي اجوا ګډو کله به یې کوم دی هغه نازکه ګډوله تا خو چې کوم یو قسم نه دی پرېښی نو بچې ما ته ګوره موږ فنکاران یو خامخا چې موږ کله باجه او دوکړې راوالو نو شوقیان میدان ته راوځي نو دا پیسې به راورېدي او موږ به بیګ کې اچولې اوس څوک بچې یاره پلاره چې هر څه ماتې وې که نه خو خپله صفۍ نه شي کولی مال حال راکړه که نه والله چې داسې کیس ته باندې وکړو چې په عدالتونو کې دې ودرومه ګوره بچې زما خبره یاد ساته ته زما زوی چې څه غواړې در به کوم خو لږ صبر وکړه ګوره تره ته یو ګوره ټوله شپه دوکړی ووایي ټوله شپه دوکړی ووایي که نه او ډېر ستړي شي او چې څه وګټي مال یې راوړي دا هغه به شنځان جوړ کړه تالم به جالم بچې باجه وښه په ودونو کې صورت الله ځه ما ته وګوره د دنیا پیسې به ګټې مه قسمګري لکه د باجه کوم کورې دا زه څنګه کوم زه نو څه به کې بچې نه زه چې کوم دی ګوره خانداني کس یم خیر دی که ته شپکې هغه ستا مسله ده الحمدلله زما مور چې کوم دی میا وه بچې به داسې کار دی که نه دا پیسې په قسمتونو کېږي او زموږ په قسمت کې دا فنکاري پته ده فنکارۍ ته سپک مه ګوره بچې زه حیران په دې وه چې زما د مور دومره درو خاندان وه تا یې څنګه در کوله بچې وایم دا د قسمت خبرې د قسمتو ها زه مخکې داسې نوم خو حالاتو بچې فنکار کړم حالاتو په خدای باور وکړه بچې ما ته وګوره ما سره به 12 ګډې وي 12 پچېلې وي اورې 12 مې غواګانې وي اورې او په یو ځای ما ته یو سړی راغی وایي زما رورې مې ښه وایي دوبۍ ته دې اړومه اورې وایي دا مال خرڅ کړه چې خرڅ مې که پیسې مې را جمع کړې ښه چېرې وړی مې پرې وکړه او چې په ځان پیدا پیسې ما نیولې په دې غړېدلو سترګو چې ما ونه لیدو د هغې نه پس پیسې ما ته وویل په 300 روپۍ باجه واخیسته او ګرځېدم بس دې ورځې ته رالم زه داسې خو نو نوم دې ځان له پیسه کېښوده هاي یاره که مجبوري مې نه وه که نه موټرسایکله په خدای د اعتبار شته نه مې خرڅولو خو بس ډېره زیاته غریبي مې ده او خدای پاک ته راله د خپلو خزانو نه راکړي څه په مصیبت هم سر دی یاره لکه سړی ولاړ دی راځه ښه یاره بس څوک چېرته بوځو یاره السلام علیکم بخیر علي جي وعلیکم السلام بخیر ځون هلکه فتح خان دا ګاډی دی که نه او جي دا ګاډی دی وګوره هلکه لالا د دې پایګانو مایګانو لږ کمزوری دی خو زه دغه پکې بیا مونږ وکړو لکه چرګان دې پې خرڅول کو لکه زما د کور ګاډی چې خپل کار مار کومه خو دې شته ډېر دی ځپلی دی یار ډېر دی ځپلی دا غریبۍ ځپلی دی ما نه دی ځپلی او د دې شکرانه څه ده یا د دې 1000 مړه ګزاره کوه د خدای بنده دا څه کېده نو زه د مجبورۍ نه خرڅوم د مجبورۍ نه خرڅې خو دا خو توبه سته غبار داسې خرڅې لکه یک سړی چې د خپل وایه ډېر زیات دی پوه شوې کار پکې هېڅ نشته دغه خیر دی الو د نه د انجن کار پکې نشته دغه ټکه پکه کار دی پکې 100 روپۍ به درته پرېږدم یاره دې څه خبره ده که نه چې یوه خبره درته وکړم 30,000 روپۍ به درکړم خولې ته دې وګوره دا د خبره ده ته به ما ته داسې خبره کړې د الله بنده ولې زما په خوله کې څه کوي ستا خوله کې دا خبره داسې وه نو دا ډېر ځله مړه په نیمه دې خبره ونه کړه تا ما ته داسې خبره وکړه نو دې کې کومه چاندي لګېدلې ده خدای بنده دې کې چاندي نه ده خو داسې خبره به دې نه کوله خیر دی ته پردې شي خلک نه شرموي خبره په خبره ختمېږي پوه شوې داسې اخري به په څو راکې ځه چې یو خبرې 15,000 کمې ورکړه
ماړه 15000 ته مونږ وځه 15 شپېته زره ورکړه. د څه خبره ده چې په 35000 روپۍ میلېږي. ګور تاسو خو د میلې دلالان یې خو ما مخر کوي. نو زه د غریبۍ د وجې خرڅوم، اتیا پیرې مې درته وي د غریبۍ د وجې خرڅوم، په 35 په یو قانون نه خرڅوم، دغه ځای کې کندې ته ولې نه غورځوم؟ لکه چې کندې ته ولي نو د الله بنده نو 35 متر کو مونږ لې راکړه نه په 35 نه دی اوس څه وایي مړه نه خرڅوم په 35. لکه گزارو که پوه شي پیسو را سره لږ کمې دی. څو پیسې دي درسره؟ پیسې خو ډېرې دي څو خو دي؟ دا ګاډی د دونه نه دی مړه خو زه دا ونیسه دا څو دي؟ دا ونیسه دا 35 دا 35 کمی دی وروره. مړه 35 کمی دي. تاسو ما گزاره وکړه د خدای بنده گزاره وکړه هغه د میلې کار مو کو لاس کې مراله کې خو لکه نو د 15000 روپۍ به پکې مونږ پیدا کو ځان یو د زره وسره مړه برا یو نه ما ته وګوره واوړه وشو بس وشو کنه نو اے 10 روپے راکړه. لکه نو دا 15000 به پکې مونږ پیدا کو دونه نه دی د خدای بنده ټول عمر د پیچرګان ګرځوري څخه کړی دی 5000 چې نور راکې بیا به نمبر پلیټ درکم، نمبر پلیټ نه درکوم. یو خبره وره مړه دې کله خو ټیک ټاک دیني خو دا والی اوس زوله سا کاغذ هم راکو نمبر پلیټ هم نه درکوم، داسې نه درکوم. مړه یار لاړ شه بس دا پوره دي ماړه پرې دا یو سورغوګه په ورکه ځه راکه دی خو ورکه. مړه دونه نه دی خو مجبورې مې دګینې په ایمان کې مې د لدر کړی دا واره مړه زه د سر صدقه والا ده الله دې خوشاله کړه. نه تیل پکې ځان لواچو وسکه تیل ډک به مې درکو سو کاغذ ولې سکه دا به مې ډک درکو. کاغذ د سره بیا راوړل صحیح ده زبر صحیح ده الله دې خوشاله کړه. زه بزا قادر خانه بچي نوم چې کم دی زما شبنم شبنم په بالخانه کې ناشتي غونډه شپه ګډېږي تاسو مې دا غینو میسو وای خدای پاکه شبنم باجمال بس دا خلک پراماتو چې یو ځای کې به واده کړېدل وه وی بیا هغه راوله اوري شبنم څه ته وایي خبرې دا پرخه چې راورېږي دا چې به د خلکو پرونو راورېدم شبنم باجمال زه دغه سړی مال مال حال نه راځي بچې ګوره پنکا ته سپک مو ګوره بس د پنکار سپک نه ګورم مال د خپل مال حال راکا مور مې چې کوم دغه په ګور پرته را نیکه مې چې په ګور پروت دی او سبا به تا خپل چینګه نیولې پلاره مال د پیسې راکا مال د مال حال راکا زما دې شي ته راواړه ما ته ګوره کو ته اسمان ته وخېږي که نه او دې ځمکې ته راپروزي که نه بیا هم نشته بس ولې صحیح ده پس د مرګه جمدول چې مړ شم ستا شوې ښه خو د دې نه مخکې خو څه چې نشته زما په نوم یې که زما بشي که نه چې سبا به زما اصل زامن چې کله قبضه واچوي ها کسان چې راشي د کلي ولس او بیا قبضه مات یې خو د دنیا دي ته داسې کار وکړه اوس په دې ته راځي ستړې ستومانه دا واله او لږ پیره واله چیني راواله او لاچي راواله چې یې واله په حقوزه دغه پیسې نه راکړې نه یاره بس تم دا وګڼه که نه چې ما د عمردو په تانه کې پتا باندې پایار وکړو او انشاءالله د چهري په عدالت کې به یو دروم په فیملي کورټ کې به یې نه داسې خبره خو دې ټیک ده که نه خو په پلار څوک راپورټونه نه کوي نه کنه ولې پلار چې اوس حصه نه راکوي ها زه به چې کوم یو کولیتاق مالګی یم لکه تش به ځم او تش به راځم څوک راله ښه به هم نه راکوي لومبي د پلار نه حصه واله ځه بیا به خیر کې تلاش کړه ځه سامان نه ورځه شه نه سامان داس نه ما ته لومبي خبره صفا کړه ښځه کوم ده د ښځه کې ښځه کې ښځه نه کومه پیسې غواړم نو څونه غواړې ښځه خو د روپۍ شل مې راوړي ته ماله مال حل نه کړه چې هر ځای نه راوړم که نه ښځه څه ته کوي چې تره دې راشي اوري خبره به ورسره وکړو چا زه به خبره وکړي تر سره دی تا خو زما تره نوم نیولې ده تا که اوسه پورې وکړې چې ماله بیا راکړي ته اوس هغه ته خو مو وایه که نه هغه ته څه کوې نه 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 صحیح ده زه دې وځم خیر زه به سودا هم راوړم زه به تر په خپله راوړم په خپله به پسې لاړ شم بس خبره ورته پاک کړو تا اوس ځان غلی کړی دا بله بهانه شروع وکړه په دې ژبه بیانه کېږي بچي چې تاسو زه ژوندی یم زما مثال د خامار او زه په مال پروت یم اشاره وکړه بس ته خواره نورې دروغ راته مه وایه ته ما څه دا واده کې وکړو نو په کور دې زاړه کړم کله د قیامت به ورځو چې کله زما د عزت جنازه دغې مخبرې لوي سي نو هله به راته دا واده وکړي صحیح ده ځه بیا را سره میلاو شه دی خو بنیاد وباسي ټوله شپه م په دوکړو لاسونه پولې کړو په جیب یې لړمانان مار استاد دی خیر په خیر استاده وړه وړه دا څه باندې ګوره په دې مرۍ کې والې لکه ګورې لاس واله مړه ګوره څنګه لاس واله مړه دا څه خبره دوکړي مار دی
استاد خفه کېږه مه قصبګر خلک دا ستاسو فن دی دا خو تاسو سره ښایي نو ولې پرې غوسه کېږي دقسې خبره د فن د اغشتوم څه طریقې چې ته ماته د فن د نوم والې چې لکه دا کومه طریقه ده نو تا ته ما کنزل وکړه یاره دوکړي مار دی دا کنزل نه دي لکه نو استاد خو فن نه دی یاره دا. باجمار خو نه دی ویلی خو دا خبرې پرېږدئ باجمار مې رور دی رورو هغه مونږ ته پته چې ټول ماشاءالله د سیلمن یو ګروپ او یو خبره یاد ساته زمونږ نه بغیر ګو ستاسو په جون کې خوشحالي نشي راتلی چې مونږ پکې نه یو نو په دې پسې خو موږ در روانو که نه په ما پسې را روان او وې که نه سره پاره روره لکه دا خیالي اتوار باندې د دې د زوی سنت دی مې تاسو به راشئ پروګرام به هم وکړئ او ماشوم به هم سنت زه خو نیم اوزګار دله خوړه زم نه مړه مړه خفه نه شي یاره مړه بس کوو. مړه دا خوله په کاڼي والو ده بس درته څه پوه شې خفه نه شې پوه شې بس غلطي رانه وشوه هلکه دا خو لږ سمه کړه او که نه یاره پیره استادان کړه دي. ګورې. دا خو په دوی دا مې خپل مړه بس خفه نه ګرني شې خوله ما ته خو دونه ډېر پروګرامونه دي خو ځه ګاونډي مې او سهار ماښام مې سره سترګې لګي نو زه خیر دی. ورکه مخکې پیسې ورکه چې اړې خوشحاله شي مړه 2-3 دا والا 20,000 روپۍ انډوا او نورې بدلې انشاءالله چې کم د میدان بم د باندې ستاسو به وي یوه خبره راته کومه ګوره د ابل ځل په شان سوړ پروګرام نه دی په کار ګوره چې څنګه موږ ډنګ ډونګ شروع کوو او دوکړې ګرمه شي نو ګوره د پیسو باران به جوړوي بېغمه شه دونه خلکو ته مې ویلي په ایماندارۍ د ټایم چې دا جبونه به ډک راوړي دا راته ووایه دا ستاسو پورې کار دی چې میله سم مزېدار وکړو پیسې د خدای بلا مړه موږ درغلي یو ستاسو د خوشحالو دپاره چې تاسو هلته کې جیبونه نه ګروئ نو زموږ په خپل هغه شوق هم ختم شي بس بیا نه وو مړه ته دا بیره پروګرام وکړه تا ته به پته ولګي ځه خروره پروګرام خو به وکړم خو ګوره یوه خبره ته کومه هسې نه چې هلته درشم او بیا راپسې څوک اوازونه ونه کړي ګورې ټیک په مې سره جنګ شر کړي ګورې خدای ګو چې دا دوکړی به مې لیسان لري دا اوس وګوره په ایمان شم مړه یاره واوړه یاره ستاسو د لاسه زه په دې کلي کې وشرمېدم خدای ظالمه په دې خو موږ اوس یو ګنټه جګړه وکړه یاره دا مړه په سنت برابر سړی مړه سړی لږه طریقې زده کړي سلام یې زده کړي مړه ستاسو ولاسه خو زه سپک شوم ځه ستاسو ولاسه خدای م تباه که سلام نشته نوم نشته دوکړي مار دی زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې تو زما د سترګو وی ځواني مرګه ستا په عشق کې خو مې دونه ټایم ضایع کو او د اوسه پورې رانلې هاي هاي السلام علیکم وعلیکم سلام د خدای بنده دا دونه ټایم دی ولې ضایع کو وای میرا قربان شم ستا د دې چپلو سترګو نه او د دې اوږ بدنه ما ته وګوره وایم ډېر انتظار مې وکړو داسې کار وکړه کور کې مې زوی دي وای سینه مې خرابه بس ته دروغ مه وای خواره دا یو پیل ځل نه دی چې ته به ما په دې دوکه کې په مخه چې میلاویږي دا دروغ راته وې وایم زلمې زوی مې دی هغه مې لومبي واده ماله وکړه ما ورته یې صبر وکړه پړه کې مې هغه ته خو مې نه دي ویلي مې چې لومبي زه واده وکړم د هغې نه پس بیا دواړه وګرځو جینۍ به ولې وګورو دا ته وایم مړې بتخې ای څنګه ښه خو یې که نه پرېږده مړه ستا نه بغیر ژوند چېرته څنګه تېرېږي وای قربان زما د بریتو او جانان زما د بریتو ما ته وګوره بس لږ انتظار نور وکړه که خیر مور خو مې نشته که نه خو داسې کار به وکړو نکاح یو پلار به وګورو او دواړه به نکاح خفه کېږه مو په دې انتظار خو به ما دغې مخبرۍ له ویسي ښه به مې کې خو ستا دا واده به ونه شي ته ولې غم کې زه یم که نه پیسې ډېرې مار خالي دي خو وایم په دغې خو مې دوکه کې که نه نو داسې کار که نه بس دې دا ټولې راله راګټې شمارې په کار مې دي که نه ته بس غم مه کوه صرف انتظار زما کوه اورې او انشاءالله چې دا نکاح مونږ تړو که خیر دي ښه انشاءالله خو ګوره تعدیپې وکړه ته غم مه کوه که نه بس ته ځه ځان سودا مودا وکړه ښه صحیح ده او ځه صحیح ده ځه په مخه یې ښه وای خدایه پاکه جینۍ خو ښکلې ده خو لږه اوچه ده خو زه مړه یې زمونږ به پې کور ودان شي قربان زما د زلفو جانان زما د بریتو یو دوکړي مار دی بل باجه مار دی او کیسه زمونږ روانه ده دا ولې روارو تا خو زما نه مخ واړو ما تا سره څه بد کړي زه خو د مخکې نه خلکو غوسه کړی ما دوکړي مار دی دوکړي مار دی وې شرمولمه چې تا دنیا مخ اړولې دی نو څه مخ راوړه نو ما تا سره څه بد کړي ما ته خو ووایه رواره که نه تره ته دین نوزګارې تین دنا دین هغه بل دی تېرې نوزګارې بیا مجبوري مې ده سم دم سړی ومه هغه ستا د هغه پلار د لاس سره نزا شي جوړ هغه خپلې څو پیسې به راله راکړې وې څه کاروبار دوکان به مې ځان له روان کړی صحیح ده ته خو دوکړی وایې شیله ورته جوړې که نه
زه به څه کوم دا راته وایه زه به څه کوم زم تنګ یم زه وایم خلک راپسې په لارو کوڅو کې اوازونه کوي اوس مې دوه سره یو کار لاس اچولی و تاسو له به مې کار کتلی داسې کار یې ترو نورې خبرې پرېږده زما پلار ته به کښېنې چې ما له خپلې حصه رابېله کړي دا څنګه کوي د مږو دوی ورکړم او سار دغه چې کومې لتې خنې کړو نازویا دا کارونه کې وربه شو په رضا په سلا به ورته ووایو کو نه منله زه دې خپله تنګ یم بیا به ورسره څه ناسوک وکړم زه نه ورځم زه خبرې نور نه کوم ته به ورشي زه به ته بار ناست یم که خبره ومنله خو ټیک دی ور به شم کور ته که ویې نه منله چې ما څه وکړل ذمهوار به یې تاسو یې یزیه لږ صبر خو وکړه که نه ما ته پته ده ته تنګ یې خو زه ستا نه زیات تنګ یم زما مجبوري ده که نه زما پاکې خدای خېټه نه راچولې نو زه وکړم ته خو ورته پرېښودی شي ته خو دوکړی والی شي زه خو دا کار نشم کولی ته خو د هغه الوا د خپل پلار دی لږه ګزاره ورسره کوه ته ورشه دا خبره ورسره وکړه که ویې منله خو ټیک ته دې ته واپس مال راشه که ویې نه منله ته به داسې ځم داسې نه ورځم واپس کوم دا ستا اخري فیصله ده دا زما اخري فیصله ده ته ورشه زه ورځم زه دې دوکړی هم والی شي بل باجه هم والی شي زه څه کولی شم څه کوې زه ستاره او رباب پیدا کړم په پروګرامونو پسې به ګرځم خدای پاک هم ټول چې کوم دی په جارو که چې دا دنیا دنه خالي شي ټول به دې راضي کله خو د ما پلار یې نه مني او ځان غلي کوي او ځان شپېلې کوي داسې عمل به سره پلاره کوم چې دې به کوم د هغون مال حال ده نه په یو ورځ علم په یو ورځ ته ورغې وردننه شو الله دې خیر خدای پاکه بیا چرته تللی دی لالا یا لالا چغې مو وه جوړ تکړه خوشحاله څنګه کښېنه لالا وای خدای پاکه څنګه روزګار څنګه روان دی روزګار ښه روان دی ما د یو کس د زوی سنت دی او خدای شته رسۍ مې ترې واغېسته ښه دې وکړل نو اصل کې ما وی چې ته راسره باجه وغږې داسې کار دی که نه چې بس ما خو استعفا ورکړې ده خو ته غم نه کوه سلیم با جمال چې کوم دی ابله سره ورېږم پروګرام وله وکې ته غم نه کوه لالا ته به راسره تللی وې د دنیا پیسې دي په نور چا مې باور نشته خبرې او بل ځله یو څه چل کړو د خپې لاندې چنګم لګولې او چې ډز شو په لوټ پې خپه کېښوده او را بېخ کوه هلته بیا چنګم پسې بیا لوټ نښله او چې غټ لوټ په